أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. مخکی آیت مبارکه کې وفرمایل چې ځینې اهل کتاب مومنان دي او زیات په دوی کې فاسقان دي. د اهل کتابو دوا ډلې بیان شولې، نو د هرې ډلې لس هغه حالات بیانېږي. نو دې آیتونو کې د فاسقانو اهل کتابو بد حالات بیانې. فرمای لن یضروکم، هرگز دوی نقصان نشي در رسولې تاسو ته الا مگر اذن د خلی ردی بدی، صرف د خلی ردی بدی بدوی اغا پای سره به تاسو ته تکلیف در رسي. ردی بدی ویل کنزل کول دا بکی نور څه نقصان تاسو ته نشي رسولې. و ان یقاتلوکم، او کچری دوی جنگ کې تاسو سره یولوکم الادبار، نو وګرځي دوی تاسو ته شاګانې به وګرځي، یعنی وبه تختی. دوی تاسو سره جنگ کولای شي نه د ډیر زیات هغه بزدلۍ د وجنه. ثم لا ينصرون، او بیا به د دوی مدد نشي کولی، یعنی د جنگ کول نه پس با د دوی الله تعالی مدد نه کوي. ضربت علیهم الذلة، لګیدلې ده په دوی باندې ذلت، د دوی د دغه بدو قباحتونو صفاتون د وجنه په دوی باندې الله تعالی ذلت لګولې ده. اینما سقفو، چرته چې بیا موندلې شي دوی، یعنی دوی خپل وجود برقرار نشي ساتلی، دا چې هر ځای کې الا بحبل من الله، مگر پر سید الله تعالی سره. یا دا مراد دی چې دوی ایمان راوړي، دا غي د وجنه د الله تعالی د دین د وجنه به محفوظ شي. یا مراد دا دی چې دوی سره هغه معاهده وکړل شي د شریعت مطابق، د معاهدې د وجنه به دوی بیا محفوظ وي. وحبل من الناس، یا په رسۍ د خلکو سره، یعنی په خپل خو دوی سکولای شي نه، لیکن که نور خلق یو بل قوم د دوی سره مرسته کوي، نو په هغې باندې دوی وجود خپل برقرار ساتلی شي. لکه دې زمانه کې چې هغه اسرائیل د امریکې په مدد سره ځان هغه قائم کړی دی. وباءوا بغضب من الله، او اختشي دي دوی په غضب د الله تعالی سره. د الله تعالی غضب په دوی باندې لګیدلې دی او دوی د هدایت نه محروم شوي دي. وضربت علیهم المسکنه، او لګیدلې دی په دوی باندې مسکنت، غریبی، یعنی سره د دینه که دوی مالداران هم وي، خو د ډیر بخل له وجې نه به دوی د خپل مال اظهار نه کوي. ذالک، دا بانهم د دې وجې نه یقینا دوی چې دي کانو یکفرون، دوی انکار کوو بآیات الله، د الله تعالی د آیاتونه، کاغه توراتو یا انجیل دی یا قرآن پاک دی، د دین انکار کړی دی.
د تورات هغه آیاتونه چې د نبی آخر الزمان په صداقت باندې دلالت کولو نو دوی د هغې نه انکار وکړلو او انجیل نه هم دوی انکار کړی دی صراحتا او د قرآن پاک نه هم کړی دی ویقتلون الانبیاء او دوی به وجل پیغمبران په دوی کې الله تعالی ډیر پیغمبران را لېږلي دي او ډیر پیغمبران دوی وجلی دي بغیر حق په ناحق باندې یعنی په حق باندې وجل یا قصاصي یا قتالی نو بغیر د داسې نوبت نه دوی پیغمبران قتل کړي دي ذالک دا د پیغمبرانو وجل د الله تعالی د آیاتونو انکار کول د دې وجه بیانې بما د دې وجنه عصو چې نافرمانی کړي و دوی په ګناهونو کې داسې ورننوتي وو چې د هغې د نحوست د وجنه د پیغمبر د قتلولو نه هم دوی هغه لاس نه دی اړولی وکانو یعتدون او دوی د حد نه تجاوز کوونکي کله چې د اعتدال نه یو قوم تجاوز وکړي نو د هغوی کې قباحتونه پیدا کیږي لن یضروکم هرگز دوی نقصان نشي رسولی تاسو ته الا مگر اذن د خولې بدې ردې وان یقاتلوکم او کچری جنګ وکړي دوی ستاسو سره یولوکم الادبار نو به ګرځئ دوی تاسو ته شاګانې ثم لا ینصرون نو بیا به د دوی مدد نشي کولی ضربت لګېدلی دی علیهم په دوی باندې الذلة ذلت اینما سقفو چرته چې بیا موندلی شي الا مگر بحبل من الله پرسۍ د الله تعالی سره وحبل من الناس او پرسۍ د خلکو سره وباءوا او اخته شوي دي دوی بغضب من الله په غضب د الله تعالی باندې وضربت او لګېدلی دی علیهم په دوی باندې المسکنه مسکنی غریبی ذالک دا بانهم د دې وجنې یقینا دوی چې دي کانو وو یکفرون انکار کو بآیات الله د آیاتونو د الله ويقتلون الانبیاء او وجل پیغمبران بغیر حق پناحق ذالک دا بما د دې وجې حسو چې نافرمانی کړو دوی ګناهونه کړي دوی وکانو یعتدون او دوی د حد نه تجاوز کو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين